السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جاوید له جاوید افغان افیشل یوټیوب چینل څخه. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه موږ کولی شو د فیسبوک قوي آی ډي جوړه کړو. ملګرو، تاسو به ډېر لیدلي وي اوس وختونو کې د چا فیسبوک اکاونټ لاک شوی، د چا فیسبوک اکاونټ ډسیبل شوی، یا د چا فیسبوک اکاونټ ریپورټ شوی یا بند شوی، یا کورونا ریپورټ چې کوم ورته وایي اوس بیخي ډېر خلک استعمالوي او ډېر زر هر څومره قوي آی ډي چې وي د فیسبوک هغه بندوي. نو ملګرو، راځو زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښایم چې څنګه موږ کولی شو خپل فیسبوک اکاونټ له ریپورټ څخه وژغورو. ملګرو، را به شئ، د دې لپاره به تاسو راشئ، خپل فیسبوک آی ډي به په غټ فیسبوک کې خلاص کړئ، مطلب افیشل فیسبوک کې خلاص کړئ. نو کله مو چې دا خلاص کړ، بیا به راشئ تاسو خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې خپل پروفایل باندې کلیک وکړ، نو تاسو ته ښکاري ستاسو زما دا فیسبوک آی ډي د یو ملګري ده، کیدای شي دا لږ څه تغییر ولري. دغه ځای کې به ستاسو د فیسبوک اکاونټ دغسې 3 ټکي وي، ستاسو به په دغه ځای کې وي، خو زما هلته دي. نو را به شئ د 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې د 3 ټکو باندې کلیک وکړ، بیا به راشئ لاک پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې لاک پروفایل باندې کلیک وکړ، بیا به راشئ لاک یور پروفایل، دغه شي نه لیکه چې تاسو ته ښکاري دې باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله مو چې دې باندې کلیک وکړ، ستاسو پروفایل به لاک شي. تاسو ګورئ زما فیسبوک کیدای شي اوس تاسو ته دا زما د فیسبوک پروفایل چې کوم دی توره صفحه ښکاري، توره صفحه به درته ښکاري ځکه چې لاک دی. نو چې ښکته راشي بیا صحیح معلومیږي، اوس توره صفحه ښکاري. نو کله چې تاسو خپل فیسبوک پروفایل لاک کړئ، نو بیا هېڅوک هم نشي کولی تاسو ته بدون د دې نه چې ستاسو سره ملګری شي، ستاسو پروفایل عکس وګوري، یا ستاسو پروفایل عکس کاپي کړي، یا ستاسو پروفایل عکس باندې ریپورټ وکړي. نو کله چې در سره ملګری نه وي، نشي کولی ستاسو پروفایل عکس وګوري یا ریپورټ کړي. نو لومړی به خپل فیسبوک پروفایل لاک کړئ. کله مو چې خپل فیسبوک پروفایل لاک کړ، بیا به راشئ دغه کونج کې چې تاسو ته 3 ټکي ښکاري، دې ځای باندې به کلیک وکړئ. را به شئ ښکته به راشئ خپل. نو ملګرو، کله چې دې ځای ته راغلی، تاسو به راشئ سیټینګ اینډ پرایویسي، دغه چې تاسو ته ښکاري دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړ، بیا به راشئ خپل د فیسبوک سیټینګ ته، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړ، بیا به ښکته راشئ دغه کوم اپشن چې تاسو ته ښکاري فالوورز اینډ پبلیک کانټاکټ، دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، بیا به راشئ دا به پبلیک کوي، دا به هم پبلیک کړئ. ښکته به راشئ دلته دغه دا به هم خلاص کړئ. دغه تاسو ته وایي who can see the people page and lists you follow، دی هغه کسان چې تاسو فالو کړي دي یا کوم پیجونه چې تاسو لایک کړي دي، څوک باید هغه ولیدلی شي. نو تاسو به راشئ دا به آنلی می کړئ، یعنې بلاک پرې کړئ. تاسو ګورئ دغه آپشن دی، دا به انتخاب کړئ. نو بیرته به شاته راشئ، بیا به دلته دا به هم پبلیک کړئ. تاسو ګورئ همدا زما د سیټینګ په شان جوړ کړئ، دا به هم پبلیک کړئ، دغه تاسو ته ښکاري. ښکته به راشئ، دا به پرنټ کړئ. وروسته به بیا راشئ دغه دوه به آن کړئ، دا به پرنټ کړئ. نو را به شئ بیرته به شاته راشئ، بیا به راشئ پروفایل اینډ ټیګینګ ته، دلته به راشئ. دا ځای ډېر مهم دی ملګرو، د دې لپاره چې تاسو باندې څوک کورونا ریپورټ ونشي کړی، دا ډېر مهم دی. دا سیټینګ موبایل کې یا فیسبوک اکاونټ کې حتما وکړئ. نو را به شئ دغه لومړی آپشن چې تاسو ته ښکاري، دا وایي who can post on your profile، څوک کولی شي ستاسو په پروفایل یا ستاسو په ټایم لاین کې پوسټ وکړي. مطلب هغه چې ما درته وویل چې د کرونا ریپورټ دی، هغه یو ریپورټ دی چې یو لیکنه ده، د یو چا په پروفایل کې به یې پوسټ کوئ، وروسته بیا ریپورټ ورکول کېږي. نو تاسو به دا آنلی می کړئ، یا مطلب لاک به یې کړئ، بیا څوک نشي کولی ستاسو په پروفایل کې پوسټ وکړي. نو کله مو چې دا آنلی می کړ، بیا به راشئ دغه دویم آپشن چې کوم تاسو ته ښکاري ده،
دا به پرنټس کوي. ملګرو تاسو ګورئ ما هم پرنټس کړی دی، زما په شان ټول سیټینګ جوړ کړئ، دا به پرنټس کوي. دریم اپشن به راشئ، دا به آن کړئ. نو ملګرو تاسو ته ښکاري دلته که چېرته دا نو وي نو یس به ورته انتخاب کړئ. بیا به راشئ دغه څلورم اپشن چې تاسو ته ښکاري ټیګینګ، دا به تاسو who can see post you are tagged in on your profile، هغه پوسټونه چې تاسو ورپکې ټیک شوي یا تاسو پکې څوک ټیک کړي دي ورسره مارک کړي مې دي هغه باید څوک وویني، تاسو به فرینډ ورته انتخاب کړئ. فرینډز دغه ما ورته انتخاب کړی دی، تاسو به هم دا ورته انتخاب کړئ. وروسته به بیا راشئ دغه بل کوم اپشن چې تاسو ته ښکاري دا به آن لیمي کړئ. when you are tagged in post who do you want to add the advance of the post if they can't already see it، هغه پوسټ چې تاسو پکې په نښه شوي هغه باید څوک وویني، دا به تاسو آن لیمي کړئ. نو ملګرو کله مو چې دا آن لیمي کړ نو را به شئ دغه ریویوینګ ته، دغه اپشن چې تاسو ته ښکاري دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دا ملګرو تاسو ته وایي که چیرته تاسو په کوم پوسټ کې ټیک شوي یا په کوم پوسټ کې په نښه شوي یا مطلب ستاسو په پروفایل کې چا پوسټ کړی وي نو هغه باید تاسو مخکې له دې نه چې تاسو پروفایل ته لاړ شئ تاسو غواړئ چې هغه وګورئ او یا نه غواړئ چې ویې ګورئ. نو که غواړئ چې ویې ګورئ دا به ورته آن کړئ. نو ملګرو دا به آن کړئ ځکه چې که چېرته ستاسو په پروفایل کې څوک پوسټ کوي، لومړی خو هلته ما درته وویلې چې ستاسو په پروفایل کې څوک پوسټ نشي کولی، که چېرته تاسو دغه سیټینګ په موبایل کې وکړئ یا په خپل اکاونټ کې وکړئ. خو بیا هم که چېرته تاسو منشن شئ نو تاسو ته به راځي، تاسو به یې ګورئ چې آیا تاسو غواړئ دا لیکنه زما پروفایل ته لاړه شي یا نه، نو تاسو به دا آن کړئ. کله مو چې دا آن کړئ را به شئ آخري اپشن چې کوم دی دا به تاسو دې باندې به کلیک وکړئ. بخښنه غواړم ملګرو، دې باندې به کلیک وکړئ، د آخري اپشن چې تاسو ته ښکاري دا به هم آن کړئ. دا هم هماغسې یو اپشن دی که چېرته وایي تاسو په کومه لیکنه کې ټیک شوي یئ نو هغه تاسو غواړئ چې مخکې له دې نه چې تاسو پروفایل ته لاړه شي تاسو غواړئ چې هغه وګورئ او که نه نو تاسو به دا آن کړئ. نو ملګرو دا مو چې کله وکړ بیا به راشئ دلته یو اپشن دی تاسو به راشئ ملګرو، بخښنه غواړم دا ورک شو. نو ملګرو تاسو به راشئ خپل دغه اپشن چې تاسو ته ښکاري لومړنی اپشن دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ بیا به راشئ دغه کانټاکټ انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړ نو زما سره تاسو ګورئ زما فیسبوک کې یو ایمیل ایډ دی، نو دا ایمیل دی دا به را به شئ د ایمیل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ایمیل باندې کلیک وکړ نو تاسو به راشئ دغه کوم اپشن چې تاسو ته ښکاري دا دې باندې به کلیک وکړئ او دا به آنلی می کړئ. دغه تاسو ته ښکاري دا لاک نشان چې دی دا به ورته انتخاب کړئ. ما ورته انتخاب کړی دی. نو که چېرته ستاسو نمبر وي هغه به هم په همدې طریقه آنلی می کړئ ځکه چې بیا ستاسو فیسبوک اکاونټ له هیک څخه ژغورل کېږي. نو ملګرو دا وه نننۍ طریقه چې ډېره خوندوره طریقه وه، اسانه وه. نو ملګرو تر بیا چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ. خو ملګرو په یاد ولرئ کله چې تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ وکړئ نو بیا ستاسو په ټایم لاین کې څوک پوسټ نشي کولی او ستاسو آی ډي قوي کېږي. نو ملګرو که چیرې مې ویډیو خوښه شوي ویډیو له دوستانو سره شیر کړئ او زما یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه، تر بیا ښې چارې. نو ملګرو دا وه د آی ډي قوي کولو طریقه تر څو ستاسو آی ډي له ریپورټ څخه وژغورل شي. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه زه د هیک آی ډي جوړولی شو، مطلب آی ډي داسې جوړه کړو چې څوک یې رانه هیک نه کړي یا زموږ آی ډي څوک خلاصه نه کړي. نو انشاءالله راتلونکي کې به زه تاسو ته خوندورې طریقې اپلوډ کوم. زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له دوستانو سره شیر کړئ. مننه، ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.